أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. نن به د سوره نساء درس نمبر 3 شروع کو، یعنی 308. په نن درس کې به آیات نمبر 2 ترجمه او تفسیر وکړو. نو تاسو د آیات نمبر 2 هغه ورځ نیمه وه او نیم پاتې شوه. وتعاونوا او تاسو یو بل سره مدد وکوئ، تعاون وکوئ علی البر په نیکۍ سره، والتقوى په تقوا سره. ولا تعاونوا او تاسو یو بل سره تعاون مدد ما کوئ علی الاثم په ګناه سره، والعدوان او په ظلم سره. واتقوا الله وډار شئ د الله څخه، ان الله بشک الله چې دی شدید العقاب سخت عذاب والا ده. نن په دغه آیات کې الله سبحانه وتعالی یو ډېر اهم موضوع ته اشاره کړې ده چې هغه د تعاون علی البر والتقوى او تعاون نه کول په علی الاسم والعدوان باندې. د دنیا نظام الله سبحانه وتعالی داسې یو عجیبه جوړ کړی دی، که چیرته یو انسان بل انسان ته محتاجه نه وای نو د دنیا نظام به ټول په ځي ولاړ وای. د انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې په هر یو کار کې د بل چاته څه دی محتاجه دی. که اربپتی دی، د دنیا ټول مال دولت ورسره وي، دا به یو غریب ته محتاج وي په هر یو سیز کې. که یو انجینر دی دا به مزدور ته محتاج وي، که یو ډاکټر دی دا به یو بل کارګر ته محتاج وي، که ډرایور دی دا به بل چاته محتاج وي، مستری ته به محتاج وي، ګاګ ته به محتاج وي، هر یو سیز کې به دا بل چاته څه وي محتاج وي. همدارقم ته یو بل انسان به دغه ډرایور ته محتاج وي. نو د دنیا نظام الله پاک داسې جوړ کړی دی، که داسې د نظام نه وای جوړ نو د دنیا به بیا مخکې نه تله. بادشاه غریب ته محتاج دی، باډي ګارډ ته محتاج دی، خپل عملې ته وزیرانو ته محتاج دی، وزیران باچا ته محتاج دي، عوام ته محتاج دي، عوام خپلو وزیرانو ته محتاج دی، پولیس ته محتاج دی، پولیس عوام ته محتاج دی. هر یو سړی په خپل ځان چې سوچ وکړي څومره نورو کارو کې دی نورو چاته محتاج دی. دا مو جامې غوندلې دي، ماړی خورو، دا هر څه موږ ته تیاره نه میلاویږي. دغو کې خواري شوې ده، محنت شوی دی، بیا مو ته راغلي دي، مو پیسې په ویر کړي دي. یو سړی دی اربپتی دی، په دا څومره پیسې چې ورسره دي په دغو به یوه د غنم دانه دی ځان ته پیدا نه کړي. خو هلته بل دیکان دی، بزګر دی، هغه چې د مجبورۍ نه غریبۍ نه بس پټي مټي کری، غنم کری، لوګان کری، نوره سبزی وغیره هغه کری، خرڅوي. دا مالداره سړی هماغه ته نه خلي او خپله خېټه په څه کوي مړه کوي. هغه غریب سړی په هغو پیسو باندې خپلو بچیانو ته غیړي راوړي، جامې خلي، یو شی بل شی. نو دا رقم ته نظام د الله پاک څه کړی دی، روان کړی دی د یو سایکل په شکل کې. انګریزان چې ورته ریسایکلینګ یایي. نو دغه آیات مبارکه کې الله پاک یایي چې کس دا رقم ته نظام خو دی، تاسې به بیا پکې څه کردار کوئ؟ وتعاونوا علی البر والتقوا، تاسو یو بل سره په تقوا
په نیکیو کارونو کې څه کوئ؟ مدد کوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناه او په ظلم کې یو بل سره مدد ما کوئ. څه مطلب؟ مطلب دا یو چاته نیکه لیاره ښیه، یو سړی لمونځ نه کوي هغه په لمونځ راوله، یو سړی ګناهګار دی هغه د ګناهونو نه منې که، دا رقم ته کارونه وکړه. حلال رزق ګټه، بل ته هم د حلال رزق لیاره ښیه چې یو انسان تا ته په نیکو اعمالو کې محتاج شي، نه په ګناهونو کې. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناهونو کې چا سره مدد ونه کې. کسه تا دوه کاره دي، یا خو به چاته په خیر کې فایده رسوي یا به چاته په شر کې فایده رسوي. نو الله پاک تا دې غږ وکړه وتعاونوا علی البر والتقوا، تاسې تعاون وکړو یو بل سره په څه کې؟ په بر، په نیکۍ کې او په تقوا کې، چې ته دا بل طرف اختیار کا، دا چاو طرف اختیار نه کې، په ګناهونو کې چا سره مدد ونه کې. آسې خو هم استعمالیږي. اوس یو سړی دی ښکلی حلال کاروبار کې بي مثال خبره بزګر دی یا ډریور دی یا مثال خبره مستری دی یا درزی دی، ډاکټر دی، انجینر دی، ښه خبره ده، هم حلالې پیسې ګټي، هم خلکو ته خیر رسیږي، ثوابه ګټي. بل سړی دی شرابو دکان کې کار کوي، نایټ کلب کې کار کوي، شراب خرڅوي، غلې کوي، ډاکې کوي، بدماش دی، حرام خور دی، دا هم پیسې ګټي یا بل هم پیسې ګټي، خو دا ګناهګار شو، خلکو ته خیر نه رسیږي، خلکو ته شر رسیږي. نو دا خلکو سره تعاون کوي خو په اثم، په ګناه کې او په ظلم کې، په دواړو باندې وخت تېرېږي. اب حلال رزق والا چې څومره ماړې خوري دا هم خوري، حلال رزق والا چې څه ضرورت دي هغه ضرورت د ده هم دي. نو ویلې ته ځان په غلطو کارو کې مصروفه کوي، ویلې خلکو سره په ظلم کې په ګناه کې مدد کوي، ویلې ځان داسې نه جوړوي چې خلکو سره په نیکو کې په تقوا کې څه وکړي، مدد وکړي. څومره کسه ښکلې خبره ده، سړی معمولي سوچ چې ورکې وکړي سارې په خلاصېږي. نو د دنیا نظام الله پاک داسې جوړ کړی دی چې دغه کې هر انسان زرو انسانانو ته محتاج ده. جامې چې دی کوي خپله نشي جوړولی، چې دی مثال خبره بالوچ ارواخلي هغه نه تار جوړ کړي، بیا تار نه کپړه جوړه کړي، راخ جوړ کړي، هغه نه بعد بیا دا کاټې کړي، خپله یې وګنډي، تار ورته راوړي، تاڼې ورته جوړې کړي. دا چېرته کولی شي؟ ټول عمر به تېر شي یو جوړ جامې به ځان ته جوړې نه کړي. نو د هر چا دپاره الله پاک خپل خپل کار ټاکلی دی، هر کار دپاره الله پاک خپل خپل انسانان پیدا کړي دي. دا تقسیم الله کړی دی. ښه که چېرته دا تقسیم د حکومتونو او د دغو دنیا خلکو په لاس کې وای که نه، څه ناخرې به په موږ شوې وې. بس لکه نن سبا چې د لږ اختیار د انسانانو سره دی که نه، څومره ظلم کوي خپل واس مطابق. چې ته ښه چوکۍ وي خپل یې نیسي، چې ته ښه وزارت وي خپل دوست ته، خپل ورور ته یې ورکوي، خپل رشتهدارانو ته یې ورکوي. او چې کوم د قابلیت والا خلک وي، تعلیم یې کړی وي، هغه غریبانان شاته پاتې وي، او یو انپړه یو جاهله به وي او په ستر وزارت باندې ناست وي. نو کمداره کم ته دا د دنیا کارونه چې دي، نو دا به هم دنیا ښه کارونه به وی، وظیفې په ځای به هر یو چې چا واس کې د هغه به شل ښه کارونه ځان ته نیولي وو. او دا چې د کمزوري کارونه دي، دا د دیاړی والا کارونه شول، دا د صفایۍ والا کارونه شول، دا به ټول بېواسه خلکو ته څه کړي وو، ورسپارلي وو. خدا شکر ده چې دا نظام دا ټول دا الله پاک چلوي. نو دا تقسیم الله پاک کړی دی. اوس هغه تا کار دی که ته ځان وخت ضایع نه کې، خپل محنت وکې، تا ته به ښه کار میلاویږي، ته به په ښځې کې لګېږي، تا نه به ډاکټر جوړېږي، تا نه به انجینر جوړېږي.
او که تا وخت ضایع کړی وي نو ته مجبور یې چا سره مزدور شې بیا داسې خو نه کېږي که نه چې ته ټکې سبق دی ایلی نه دی او نوره د ډاکټرۍ په چوکۍ ته کښېنې نو په اسلام کې دغه تقسیم شوی دی دومره برتري په اسلام کې شته ده چې هغې ته ویلی شي تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې معززه عزتمند سړی الله په نس څوک دی چې هغه ډېر تقواداره وي په دغې نه دی چې دا سپین دی که دا تور دی که دا مالداره دی که دا غریب دی که دا عرب دی که دا عجم دی نه تقوا په بنیاد دی د اسلام کې دا خبره څه شوه خلاصه شوه نوره که څوک یې چې نه زه عرب یم په تاسو کې ډېر عزتمند یو یا زه مالداره یم یا زه رنګ نه سپین یم یا زه دا یم یا دا یم دا غلطه خبره ده عزتمند یې ځان نه عزتمند جوړول غواړې اسلام څه که تعقیب که اسلام په ځان کې راوله تقواداره جوړ شه نیک اعمال شروع که ګناهونو نه ځان وساته ګناهونه پرېږده ته به عزتمند وي ته به ښه سړی وي که داسې نه وي ته هېڅ شی هم نه نو دا د مفسرین لیکي چې کله دنیا اول نوې جوړه شوه دومره مخلوق نه وه په دنیا کې نو 4 قومه وو مغرب والا مشرق والا جنوب والا شمال والا بیا چې خلک زیاتېدل نو مغرب کې هم قومونه جوړېدل شروع شول په مشرق کې هم دا رقم ته جنوب کې هم دا رقم ته او په شمال کې هم دا رقم ته که تاسې پام کړی وي دا د مغرب څومره خلک وي دا چې یورپ مو تاسې ورته یایو دا ټول یو بل سره څه دي یو رقم ته وي اکثره رنګ نه سپین او سره غونته وي او دا نوره چې دي مشرق والا دا غنم رنګه دي دا نوره جنوب والا شمال والا دا هم ټول په یو شکل کې دي نو دا ټول مخکې 4 قومه وو بیا دغو 4 کې نن سبا بېشماره قومونه جوړ شوي دي اول کې چې ده خلکو به څه کول خپل نسب به ساتله نسب په بنیاد باندې به قومونه جوړېدل بیا د یورپ مغربیانو ظالمانو شی وکړه نسب خراب کا ځکه نن سبا که وکسوی دوی نه پلار معلوم ده نه نیکه معلوم ده نه خاندان معلوم ده بس پیدا کیږي او پته نه لګیږي متاسف مسلمانانو کې الحمدلله اوسه پورې نسب څه ده برقرار ده د هر چا پلار نیکه خاندان کلی هر څه معلوم وي په پیړیو خاص کر بیا عربو کې هغوی ته چې ده این تر 600 کالو پورې خپل نسب معلوم وي ځان سره لیکي نو د مغرب بیا څه چل وکړه دغو ظالمانو د هغوی بیا په ژبې سره تقسیم شروع کړه چې دا ژبه کې وي دا مثال خبره لکه موږ تاسې چې نن سبا کوو دا پنجابی دی دا فارسیوان دی دا پښتون دی دا دی نه دا غلط تقسیم دی دغ سره تعصب پیدا کیږي کوم صحیح تقسیم دی صحیح تقسیم دا دی چې کوم الله پاک کړی دی دا کافر دا مسلمان بس خبره خلاصه بیا مسلمانانو کې مثال خبره دا عرب دی دا افغان دی دا ترک دی دا ازبک دی دا دا بیا هغه واړه تقسیمونه دي خو لوی تقسیم کوم یو دی پکې مسلمان او کافر ټول مسلمانان ورونه دي دا لسانی تقسیم چې دی دا فارسیوان دی دا غلط تقسیم دی نو الله پاک څه فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى تاسې تعاون وکړئ یو بل سره په نیکیو کې او په تقوا کې یو سړي ته دې قرآن شریف ور زده کړه یو سړی دې په المنظر راوسته یو سړي ته دې نیکه خبره وکړه یو سړی دې ګناه نه منې کړه نو هغه ته چې څومره ثواب میلاویږي دومره به تا ته میلاویږي الدال علی الفعل کفاعله حدیث شریف ده چا ته دې چې په نیکې خبرې باندې دلالت وکړه هغه ته دې ور وښیله کفاعله نو دا به داسې وي لکه هغه ته چې څنګه ثواب میلاویږي همدا رقم ته به تا ته میلاویږي نو دغه برعکس
که یو سړي ته د ګناه لاره وښیله، د ګناه بنیاد دې کېښودله، نو څومره خلک چې په هغه ګناه کې مبتلا کېږي هغوی ته به پوره ګناه وي، تا ته به ورکې پوره ګناه میلاویږي. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.